سرک زندگی. زما نامزاد رواني ستونزه درلوده. د واده په ورځ زه خپل همسایه زوی سره وتښتېدمه. رښتینې کیسه. مینه او درنښت. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه رښتینې کیسې په پښتو او دري ژبې خپریږي. نننۍ کیسه د یو خور د ژوند کیسه ده چې داسې لیکي: سلام، زما مستعار نوم تمنا ده. کله چې زه لا دغه نړۍ ته نه وم راغلی چې زما مور او پلار پاکستان ته مهاجر شوی و. زما د مور اصلي وطن مزار شریف ولایت ده. زه په پاکستان کې پیدا شوی یم. کله چې 10م صنف ته ورسېدم، زموږ کورنۍ تصمیم ونیو چې موږ بیرته خپل وطن ته راسو. راغلو خپل وطن ته. په کابل کې مو کور ونیو او کابل کې پاتې شو. کابل کې هم زه مکتب ته تلمه. زموږ یوه همسایه وه، قابله وه. د قابلې یو زوی و چې ډېر ښه هلک و. هېڅ نجونې ته نه کته. تل به یې خپل د مور په درملتون کې کار کوو. د هغه هلک خوی او عادتونه زما ډېر خوښېدل. د اوړي په ګرمیو کې زموږ کورنۍ وغوښته چې مزار ته په چکر لاړ شي. مور مې هم ماته ویل: تمنا، ته هم موږ سره لاړه شه. ما ویل چې زه نه ځمه. مور مې، ورونه مې، خویندې مې ټولې لاړې. مزار شریف کې زما د مور د کاکا کور و. هلته یې ژوند کوه. هغه ډېر مالدار و. زرګري یې درلوده. هلته زما د مور کاکا زه یې خپل زوی ته خواستګاري کړی یم او زما مور ورونه هم قبول کړی. زما دستمال یې ورکړی و. کله چې مور دغوی مې کابل ته راغی، خویندې مې ډېرې خوشحالې وې او ما ته یې ویل د حاجي کاکا زوی رحمان ته مو ورکړې. ما ډېرې وژړل چې دغه رحمان ما نه ده لیدلی. دا څه رقم هلک ده؟ څوک ده؟ زما مور او ورونه رحمان یې هم نه و لیدلی. کله چې زما مور خپل تره څخه پوښتنه کړې و چې ستا زوی رحمان چیرې ده، هغه ویلی و چې رحمان د تجارت لپاره تاجکستان ته تللی. خو یو هفته وروسته د رحمان مور و پلار کابل ته راغی. ما ته یې ډېر سوغاتي راوړی و. د واده تیاري یې ونیوه. د واده لپاره ټول خرید یې وکړه. کله چې واده ته 2 ورځې پاتې وو چې رحمان هم راغی. د رحمان راتګ سره سم زما مور او ورونه ډېر خفه شول. کله چې زما مور رحمان یې لیدلی و چې رواني ستونزه لري، نورمال نه ده. زما مور خپل تره ته ویلی و چې کاکا جان، زه مې خپل لور ستا زوی ته نه ورکوم. ستا زوی ساده ده. د رحمان پلار ویلی و چې اوس هېڅوک مخه یې نشي نیولی. زه واده کوم. کله چې ما خپل مور او ورونه خفه ولیده، خپل د مور څخه مې پوښتنه وکړه چې تاسې ولې خفه یې؟ هغوی ما ته څه ونه ویل.
د نکریزې شپه ورسېده. کله چې د نکریزې شپې لپاره زه آرایشګاه ته تلمه، رحمان مې ولیده. رحمان ما ته یې خاله ویل. کله چې ما رحمان ولیده، زه پوه شوم چې رحمان رواني ستونزه لري. زه هم کمه پاتې وه چې لیونۍ شمه له ډېرو سوچو څخه چې څنګه وکړمه. لاړمه آرایشګاه ته. کله چې بیرته کور ته راغلمه، ټول خلک میلمانه د واده لپاره راغلی وو. ټول خندل او ګډاګانې کول او زه په سوچونه کې غرقه ومه. شپه تیره شوه. سبا شوه. سهار زه مې خپل خور سره لاړمه آرایشګاه ته. هلته زما په سوچ کې یو فکر پیدا شو چې راځه له دې څخه وتښتمه. ما فکر کوو چې چیرې لاړه شمه. ما څوک نه پیژنده. زما په فکر کې ورسېده چې قابلې زوی ډېر ښه هلک ده. هماغه قابلې کره ځمه. خور ته مې پلمه جوړه کړه چې خورې ته لاړه شه کور ته. زما څخه سپین واسکټ مې هیر شوی. ته لاړ شه او هغه راته راوړه. خور مې هم لاړه او زه هم آرایشګرې ښځې سره په جنګ شومه. ورته مې پلمه جوړه کړه چې ته زما په زړه کار نه کوې. زه غواړم بل آرایشګاه ته لاړه شمه. آرایشګرې ښځې هغه د سرو زرو ګوتو چې زما څخه په ضمانت اخیستی وو رایې نه کړه. زه ووتلمه او ټکسي مې ونیو. راغلم قابلې کره او قابلې ته مې ویل خاله جانې زما ژوند ستا په لاسو کې ده. ته ماته نجات راکړه. او د خپل د ژوند ټوله کیسه مې ورته وکړه. قابله ډېره مهربانه ښځه وه. زه یې خپل زوی سره په موټر کې کېنولو او بوتلو چارکار ښار ته. هلته په چارکار ښار کې زه 2 هفتې پاتې شومه. په دې 2 هفتو کې زه او د وحید چې د قابلې زوی وو نکاح مو وکړه. 2 هفتې وروسته قابله چې زما خواښې وه زما د ورونو کره تلی وو او ټوله کیسه یې ورته کړی وو. زما مور او زما ورونه قابلې سره راغله چارکار ښار ته. کله چې ما خپل مور ولیده ډېره وډاره شولمه. مور مې راته ویله تمنا جانې مونږه تا ته څه نه ویو ځکه تا ښه کار کړی. مونږه پوهېدلو چې رحمان رواني ستونزه لري مګر د مونږ خبره یې نه اورېده. کاکا مې غوښتې چې په زوره تا واده کړي. مونږه تا ته څه نه ویو. له هغه ځای څخه زه مې خپل مور کره بیرته راغلمه او قابله چې زما خواښې وه د رحمان دوی ټول مصارف ورکړه او ما ته یې هم د واده محفل ونیوه. واده مو وکړه. اوس ډېر خوشحال او ښه ژوند لرم. یعنې ځینې وخت په یو بیګانه کس اعتماد کول هم انسان ته د ستونزو نه نجات ورکوي. لکه چې ما په قابله باندې اعتماد وکړه. دغه و زما د ژوند کیسه. هیله لرم چې تر پایه مو اورېدلی. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ. خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ.
تر یو بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.